محترم یو ملګری تپوس کړي چې د سرسایه روپۍ په تعمیر جوړولو کې لګول جایز دی او کنه دی یا د مثلا چاته قرض ورکړي او هغه ورته په سرسایه کې حساب کې دا څنګه دی جواب دا دی چې د صدقات واجبه ادا کولو د لپاره تملیک ضروری دی او سرسایه هم په صدقات واجبو کې داخل ده نو لکه څنګه چې د زکات ادا کولو د لپاره تملیک ضروری دی دغه شان سرسایه هم غریبانو او مسکینانو ته تملیکن ورکول ضروری دی چونکه په عمارت کې د تملیک شرط نشته لہذا د سرسایه روپۍ په عمارت جوړولو کې لګول جایز نه دي تر دې پورې چې د سرسایه روپۍ په جماعت یا مدرسه یا په هسپتال یا په هغې باندې لاره جوړول هم ناجایز دي دغه شان سرسایه په صدقات واجبه کې هم داخله ده بل سوال دا ده چې قرض په سرسایه کې حسابول دا څنګه دي محترم سرسایه هم په صدقات واجبو کې داخله ده په دې کې هم تملیک شرط دی لہذا که د یو چا په بل کس باندې څه قرض وي لیکن هغه غریب وي اوس که چېرته دا هغه ته په سرسایه کې دا قرض معاف کول غواړي نو په دې سرسایه نه ادا کیږي ځکه په دې کې هم تملیک شرط دی یعنی قبض په دې کې هم شرط دی البته فقهاو د دې لپاره یو حیله ذکر کړې ده چې اول به هغه ته سرسایه ورکړي کله چې هغه سرسایه قبض کړي نو بیا به د هغه واپس دا سرسایه په قرض کې واخلي نو دا صورت جایز دی ځکه په دې کې تملیک راغی نو څو پورې چې تملیک په دې کې نه وي راغلی هغه سرسایه نه ادا کیږي ځکه دا هم په صدقات واجبو کې راځي او د صدقات واجبو د لپاره تملیک شرط دی لہذا چې کله تملیک راشي بیا جایز ده